Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir Official. This is me, your teacher and your mentor, Muhammad Amir. In today lecture number 7, موږ به ډسکس کوو that what is variable. So چې variable زموږ سره شریک variable چې کوم دی که C++ دی او که هر لینګویج دی پای کې زموږ سره دغه سیم کنسپټ چې تاسو کوم کلاس موږ پریوس واغستل د کوم کنسپټ چې موږ ویلي دا د هر لینګویج لپاره سیم دی نو تاسو دا کلاس must watch کوي د ویریبل کنسپټ چې کوم دی دا هم په هر لینګویج کې سیم دی صحیح ده چې د ویریبل کم کار دی نو راځو ویریبل ته تاسو دلته ما چې کوم دی د بوک دا یو پکچر دلته لګولی دی دا یو ډیفینیشن دغه وخت دلته باره پین به لیکلی دی کسټملی کوم وخت چې ما چې کوم دی بي اس په سمستر کې موږ کلاس اغوستو نو دا یو ډېر ایز ډیفینیشن سره لیکلی او هغه ما دلته هم بره لیکلی دی هغې باندې هم تاسو پوهېږم ګوره ویریبل سمپل زموږ سره شی دی ویریبل زموږ سره یو نیم دی صحیح ده یو داسې نیم دی ویریبل نیم نه خو ویریبل زموږ سره یو سپیس دی په میموري کې صحیح ده لکه لیټ سپوز دا کمپیوټر میموري ده که نه نو په دې کمپیوټر کې چې کوم دی که ته یو ویریبل ډیفاین کړي نو هغه په کمپیوټر کې یو سپیس چې کوم دی هغه څه کړي هغه ځای ځانه ونیسي هلته قبضه ولګوي نو بیا چې ته په هغه یو کانټینر صحیح ده یو لوښی دی نو هغه چې بیا تلته څه وراچوي نو هغه بیا هغه لوښي ته ځي یا کانټینر ته ځي هلته سټور کېږي صحیح ده اوس ګوره ویریبل ډیفینیشن زموږ سره دا کسټم دی چې کوم ما ورته لیکلی او دغه باندې اول چې کوم دی فوی کومه زما سره چې کوم دی اټ از ویریبل اټ از ا نیم ویریبل سمپل زموږ سره یو نیم دی given to a memory location یا سپیس کوم چې مونږ د یو memory location ته یا د memory space ته ورکوو صحیح د memory space ته یو نوم ورکول کنسپټ هم په یو کومه صحیح ده whose value can be changed چې د هغې ویلیو چینج کېږي دا چې کوم دی زما سره یو باکس ما داسې ځخکلی دی صحیح ده دا باکس زما سره کمپیوټر میموري ده صحیح ده لیټ سپوز امیجن کوم دا زما سره کمپیوټر میموري ده په دې کمپیوټر میموري کې ما درې ویریبل اغوستي ویریبل A دی ویریبل B دی ویریبل C یو په A نیم سره مې ویریبل اغوستی په B باندې په B لیټر په نیم سره مې ویریبل اغوستی په C نوم یو ویریبل اغوستی د درې واړو ویریبلو دا په میموري کې ګوره درې باکسز چې کوم دی ځای نیولی دی اوس که ما 6 ویریبل اغوستی نو بیا به چې کوم دی دا بلته به 6 ویریبل لغلی د هغې په ځای نه بیا لکه مطلب لیټ سپوز یو لاین پې داسې ډرا کړو نو بیا به 6 شي که نه نو بیا 6 باکسز به یې جوړ کړي وي نو د ویریبل ګوز دلته درې چې کوم دی درې ویریبل راغلي دي د ځای نه دلته دا ایریا دا کوم ځای چې کوم دی شکل دی هغې ډیفاین کړی دی او ځان دلته یو سپیس چې کوم دی هغې کریټ کړی دی صحیح ده اوس ویریبل راځو په کتاب کې چې کوم ډیفینیشن دی کوانټیټي whose value may change during execution of the program هغه کوانټیټي د کوم ویلیو چې زموږ سره د پروګرام چې کله موږ رن کوو په هغه ټایم کې چینج کېږي هغې ته زموږ سره ویریبل اټ از ریپرزینټډ بای ا سمبل آر نیم او دا موږ په یو سمبل سره یا په یو نیم سره ریپرزینټ کولی شو صحیح ده د ویریبل سمپل زموږ سره څه ته ویریبل هغه ویلیو ته وایي یا هغه سیس ته وایي چې هغه زموږ سره چینج کېږي صحیح ده عام اصطلاح کې موږ لکه یو سیس ویریبل دی مطلب دا چینجبل دی صحیح ده A variable represent a storage or memory location in the computer memory. اوکې دا خبر تاسو ته ما وکړه چې ویریبل زموږ سره په کمپیوټر کې چې کوم دی ریپرزینټ کوي سټوریج یا میموري څه دی د کمپیوټر ډیټا از سټور انټو د میموري لوکیشن او دا ډیټا چې کوم ده بیا په هغه میموري لوکیشن کې زموږ سره سټور کېږي کوم میموري لوکیشن چې دی ویریبل ته اساین شي صحیح ده د نیم اف د میموري لوکیشن چې کوم دی لکه اگزامپل زموږ سره دی د ویریبل چې کوم نو لکه د ویریبل نیم شو زموږ سره ریمین فکس ډیورینګ ایگزیکیوشن اف د پروګرام but the data stored in that location may change from time to time مطلب دا چې ګوره تاسو د ویریبل نیم لیټ سپوز واغستو امیر صحیح ده نو چې د ویریبل نیم ته دا واغستو نو دا ویریبل نیم چې کله ته پروګرام رن کې پروګرام ایگزیکیوشن کوي نو هغه دا نیم نه چینج کوي یا په دې نیم هغه کار نه کوي هغه په دې ویریبل کې چې دننه کوم ډیټا هغه ته اساین شوي کوم ډیټا چې پای کې پرته وي په هغې باندې کار کوي صحیح د ویریبل نیم په پروګرام ایگزیکیوشن کې نه چینج کېږي هغه ویلیو چې کومه په هغه ویریبل کې پرته وي هغه خاص ویلیو هغه چینج کېږي صحیح ده دا په دې لاین کې موږ سره دا خبره وکړه چې د ویریبل نیم ریمینز فکس ډیګنګ ایگزیکیوشن صحیح ده پروګرام په ایگزیکیوشن کې د ویریبل نیم فکس دی خو د پروګرام چې کوم لوکیشن کې هغه کوم ډیټا هغه څه کنه هغه څه کې هغه ټایم ټو ټایم چینج کېږي صحیح ده ا ویریبل از آلسو نون از آبجیکټ ان C++ ا ویریبل زموږ سره په C++ کې ته آبجیکټ هم وایي صحیح ده ان C++ ا ویریبل نیم کنسیسټ اف الفابیټس اینڈ ډیجټس او د ویریبل نیم چې کوم دی دا هغه زموږ سره په څه کنسیسټ دي په لیټرز باندې اینډ په نمبرز باندې اوس ګورئ یوه خبره تاسو چې کوم دی په دې ځان پوهه کوئ د ویریبل د نیم د لیکلو څه رولز دي صحیح ده هر چې ته هر څیز رالی هغه لیکې د ویریبل د لیکلو څه رولز دي نو هغه رولز چې کوم دی دا ډېر مسټ دي او دا ډېر ایزي دي اولنی دا دی چې کوم دی زموږ سره اولنی چې د فرست کریکټر
the first character of variable name must be an alphabet character. د variable چې کوم name مونږ غواړو د هغه ولنی character به زموږ سره must شي هغه به یا alphabetic او alphabetic name underscore can be used as the first character of the variable name. د ویریبل چې یو نوم لکه لیټ سپوز ماوس یو ویریبل نیم ماوس امیر نو که هر نوم مونږ خو د هغې اولنی لیټر به د ویریبل او چې کوم نوم مونږ د هغې اولنی لیټر به زموږ سره یا الفابیټي او یا به زموږ سره شي هغه انډرسکور صحیح ده. دې نه علاوه مونږ هندسي نه شو اخیستی نه څه سیمبل اخیستی شو صحیح ده. بل څه وایي بلینک سپیس آر ناټ الاؤډ ان د ویریبل نیم. په ویریبل نیم کې مونږ بلینک سپیس نشو لګولی. لیټ سپوز که ته لیکې یو ویریبل الې چې لیټ سپوز وټ ایور تاسو شي الئ که نه لکه تاسو الئ آډ نمبر صحیح په دې نوم باندې مونږ ویریبل الو آډ نمبر نو آډ بیا سپیس نمبر داسې نشي لیکلی ته به آډ لیکې بیا پسې انډرسکور او بیا پسې نمبر. دا ټول اوس مونږ په پروګرام کې رن کوو چې ویریبل مونږ څنګه ډیکلیر کوو د هغې خو اول تاسو په رولز پوه کوم بیا مونږ اوس سی پلس پروګرام ته راځو هلته یې رن کوو هلته به یې وکړو مکمل تاسو زه په دې رولز هم پوه کوم چې دا رولز هلته مونږ فزیکلي څنګه امپلیمنټ کوو صحیح ده فزیکلي او پریکټیکلي صحیح ده. ښه اوس راځو وای نو بل رول سره و special characters such as arithmetic operation هیڅ ته زم سره دا cannot be used in the variable name او د variable په نیم کې زم سره چې کوم special operations دي یا special characters دي یا arithmetic operations دي هغه موږ نشو یوز کولای صحیح ده. لکه مطلب پلس ماینس دا چې کوم د multiply او چې کوم د ډیویژن دا کوم سیمبلز چې کوم دی دا نور کوم سپیشل کریکټرز چې کوم دي دا موږ د ویریبل په نیم کې نشو استعمالولی. ریزرو ورډ کین ناٹ بی یوز ایز ویریبل نیم او کی ورډز چې کوم پرون کوم لیکچر پې اغستی په کی ورډز باندې نو هغه هم د ویریبل په نیم کې موږ نشو یوز کولی هغې ته ریزرو ورډ یا کی ورډ دا یو شی دی دا هم پرون ویلو او په هغه لیکچر کې موږ پوره ډسکس کړی چې دا څه ته وایي صحیح ده. نو دا هم موږ ویریبل نیم نشو اغستی. د میکزیمم لینث اف ا ویریبل نیم ډیپینډز اپان د کمپایلر اف سی پلس پلس او که تاسو د ویریبل نیم ډېر غټ هلته وي چې یاره صحیح ده به ټول رولز فالو کړل او د ځان نه وله یو سم یو بس نوم ته نښته یو هسې تنګول کېږه نه چې هغه تنګول چې ورته وایي لکه مطلب ته اوس لیکې چې یاره آی بیا پسې کامو بیا پسې ایم او بیا کامو بیا خان او خپل ټول ډیفینیشن او خپل ټول انټروډکشن ورته ولیکې چې دا زه ویریبل نیم ته بالکل اخیستی شي او دا ستا د کمپیوټر کې چې کمپایلر دی دا په کمپایلر باندې هغه ډیفاین کوي صحیح ده. چې ته څومره ویریبل نیم چې کوم دی اخلي نو البته صفا خبر دی چې هلته په کمپایلر باندې لوډ سیوا پرېوځي ستا په کمپیوټر به لوډ سیوا چې کوم دی هغه پرېوځي. او بل دا را چې بچی د لوی شه که ته کمپایلر نه پېژنې نو په دې باندې ما لیکچر نمبر 2 ډېر زیات په ډیټیل سره اخیستی دا ډېر مین کنسپټ دی چې ته دا نه چې په کمپایلر ته نه پوهېږې دا کلاس ګورې نو دیټس I think تل پکار اول هغه چې هغه وګورئ صحیح ده. بیا زم سره دی a variable name declared for one data type cannot be used to declare another data type. چې موږ د variable data type let suppose integer واغستو یا موږ float واغستو نو هغه موږ چې کوم دی د هغې ویلیو مطلب موږ پکې نه بله څه ویلیو سټور کولی خو شو لکه مطلب که اوس ته اینډ فایل ته کې پلوټ مطلب د ډیسیمل والا ډیجټ ور واچوي نو هغه به تا ته آوټپوټ درکوي خو اپلوډ به چې څه کوي هغه به اسکیپ کوي. اوس دا څه دي دا زموږ نیکسټ کلاس انشاءالله په ډیټا ټایپس باندې راځي چې پای کې موږ انټیجر پلوټس وایو هغه بیا تاسو پوه شئ چې دا څه قصه ده صحیح ده. خو د ما ویل چې یاره ډیټا ټایپ کلاس مخکې کوو خو هغه بیا تاسو په ویریبل نه پوهېږئ دا ټول ډیټا ټایپ کنسپټ ټول د ویریبل سره دی. ویریبل ته ځکه ما مخکې کوو ځکه چې تاسو ښه پوه شئ صحیح ده بیا تاسو پوه شئ چې څه قصه ده. نو د ویریبل ته چې کوم موږ یو ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه ورته موږ اساین کو مطلب موږ ډیکلیئر کو چې د ویریبل کې به دا ټایپ ډیټا ټایپ ډیجټس یوز کېږي یا چې کوم دی هغه پکې سټور کېږي د هغې نه علاوه کې موږ بیا بل ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه نشو سټور کولی صحیح ده. خو سی پلس پلس یا کیس سینسیټیو لینګویج thus variable names with the same spelling but different cases are treated as different variable name. For example, variable pay and pay are two different variables. ګوره کیس سینسیټیو لینګویج چې کوم دی پرې ما پرون په کلاس کې ډېر زیات ډسکشن کړی دی او نن درته پکې ډسکشن نشم کولی دومره صحیح ده. خو تاسو مې ویلي چې کیس سینسیټیو لینګویج دې ته وایي چې مطلب کله موږ یو ویریبل نیم په غټو حروف کې واغست نو هغه چې به موږ اکسس کوو نو هم به هغه کیپټل لیټر ورکوو صحیح ده که په سمال لیټر مطلب هوبهو څیز به لیکئ صحیح ده. لکه ګوره دلته وایي دا پی ګوره دا پی چې کوم دی زموږ سره کیپټل لیټر کې دا ای وای زموږ سره سمال لیټر دی. دلته اوس ګوره دا پی زموږ سره سمال دی دا درې وړه سمال دی خو لیک صرف دا کیپټل پر یو پی کې چې کوم دی پر اولني پی کې پر کې دا اولنی پی چې کوم دی دا کیپټل لیټر دی نو دا پی او دا پی وایي دا ټو آر ډیفرنٹ ویریبل دا دوه ډیفرنٹ ویریبلز دي سیم نیم سیم دی خو دې چې کوم سپیلنګ موږ لیکلی دی هغه سره
دا کیپټل دا ویریبل ته اکسس کین ته هم سیم پی کیپټل لیکي او دا دوه چې کوم باقي لیټرز د ته سمال لیکي صحیح ده دا چې کدا ته اکسس کې دا ویریبل ته درې وړه سمال لیکي مطلب کنسسټیو دی ته چې څنګه دی ولیکو هغه شان به پرته اکسس کې following are the some example of the valid and invalid variable names او the following دلته ما درې کټ کړل تاسو ملته خو دا زموږ سره د invalid او valid چې کوم دي variable names دي صحیح ده وګوره تاسو مل چې کیورډز موږ نشو غسته کنه وګوره ندیم تا غسته شي بالکل پرفارم ته کوم دی دام valid دام ته شي ډبل ته نشي ول چې دا ډبل زموږ سره ریزرو ورډ دی کیورډ دی صحیح ده به زموږ سره شي پکس پرو د کې شي دلته ما لپټاپ داسي سکرین باندې څه شي ته چې ماته نه ښکاري خو د پاکس پرو د قسم دی دا هم بالکل شي سویچ نشي ولې چې سویچ زموږ سره یو ریزرو ورډ دی ریزرو ورډ څه ته پریوس لیکچر وګورئ صحیح ده اماریم بالکل شي اند زموږ سره نشي دا ډیټا ټایپ دی 3 ټیک صحیح ده دا د تاق لیکل دی ک ټیک لیکل صحیح ده خو دا شری دا موږ نشو ولې چې موږ د ویریبل نیم چې کوم دی دا غي سٹارټ موږ صرف او صرف د انډرسکور نه غستې شو یا د الفابet مطلب لیټر نه غستې شو صحیح ده زم سره انساینډ ان انساینډ زم سره هم انویلډ دی ځکه دا هم یو ریزرو کیول دی x and y زم سره دا چې کوم دا انویلډ دی ځکه چې سپیشل کریکټر از ناٹ الاؤډ سپیشل کریکټر نه دی الاؤډ صحیح ده تا احد د چې دم انویلډ دی بیکاز سپیس از ناٹ الاؤډ صحیح ده په دې کې موږ ګورو دالته د سپیس ورکړی دی کنه تا او بیا احد د کښې لیکل دی کنه د سپیس په موږ ورکړو د سپیس دلته نه دی پکار صحیح دلته موږ انډرسکور لګو اوس راځو او دا پریکټیکلی امپلیمنٹ کوو چې دا موږ څو کیسې وکړو دا څه موږ وویل صحیح ده راځو ډیو سی پلس پلس می چې کوم دی هغه ځان سره اوپن کو یو نیو ډاکومنٹ براوالم او سمپل به تاسو ته چې کوم دی ولیکم ګور دلته دی نوم مې ته موږ وایو فری پروسیسر ډایرکټیوز موږ چې د پرونی کلاس نه مخکینی کوم کلاس او ساری هغه موږ هم په دې اغسته چې پری پروسیسر ډایرکټیوز څه ته وایي دی انکلود تم سوي چې تم وایي فری پروسیسر ډایرکټیوز آی سټریم زموږ سره شي آی سټریم زموږ سره هیډر فایل دی او په دې مرته هم پورا قصه کول صحیح ده یوزینګ نیم سپیس std صحیح ده دا مرته هم چې دا سره بیا موږ ویلو چې موږ د مین فنکشن چې کوم دی ک ډیټا ټایپ تاسو ډیټا ټایپ ځان چې کوم ټایپ به ریټرن کوي ویلیو هغه هم تاسو غستې شي کنيالي څه فرق نه کوي صحیح ده خا وس راځو لیټ سپوز چې کوم د ما چې په کوم تاسو اول एग्जांपल وکړو چې موږ سره ویریبل ا او صحیح ده ز علامه یو د انټیجر ټایپ علامه ویریبل ا علم بی دی ان سی ده صحیح ده دا تاسو روان دي چې ډیر دا انټ ماولي واساین زم سره انټیجر روغ انسو ته لکه د 1 نواله مخکې په سیزه څومره په سیزه صحیح ده زم سره انټیجر دی پلس ماینس 0 پلس ماینس 1 یا ماینس کې راځي پلس کې څومره انسی دي هغه زم سره انټیجر راځي کوم چې موږ لیکو لکه 3.5 یا لکه پوینټ چې کوم لیکو ډیسیمل نمبرز کنه هغه زم سره هغه ته بیا پلوټ وای صحیح ده اوس ګور دې کار کوم بچی دی لوي شه چې زه علامه چې انټو ا صحیح ده او د دې مخکې ځان سره یو میسج چې کوم دی هغه ورته چې مال یو میسج فرند کا چې پلیز انټر ا نمبر صحیح ده دم چې یار داسې ماته په کنسول باندې ځکه دا پروګرام رن کوم ماته داسې یو میسج چې کوم دی هغه شو شي صحیح ده او بیا زه ورته یم چې دا لاین ماته اینډ کا اینډ اپ لاین اوکې اوس زه سی ان کوم ویلو یار زه ورته چې په ا ګوروس ته ایز اکسس کوم کنه ګورو ویریبل ما یو ا واغستون بالکل دا ما یو سمپل ویریبل نیم ما یو لیټر واغستا یو ماغسته شي داس پوره نیم ماغسته شي صحیح ده دا ما یو سمپل هغه تاسو ما چلته کوم هغه د غیسته او شیپو چې پای کې یو باکس او پای کې ما تاسو ا بي سي لیکل دا درې ویریبل دي مزه کوم دلته هم هغه دغه واغستل صحیح ده او سمپل ځ کنټرول وی کوم لاندې او بیا چې کوم دی بیا زموږ سره دا زو ویریبل بی والم صحیح ده اوس موږ بی ته ویلو اساین کو خاصه چې پلیز انټر ا نمبر سیم کته سو پلیز انټر فرست نمبر یا پلیز انټر سیکنډ نمبر هغه هم تاسو کولای شئ کنه هم داسې صحیح ده دا څه غټ خبره نه ده خو اوس زه کور دې کار کوم چې زه ورته یم چې بچی دی لوي شه سی ان صحیح ده سوري زه تاسو هم چې سی ان چې کوم دی یا یو کار کو دا ویریبل سی چې کوم دی کنه سی د سی ته ویریبل ګور اوس کله د سمال سی ولیکم د زم سره کار نه کوي چې چلته ما ویریبل کیپټل سی هغه څنګه کیس سیټیو مطلب دا چې تاسو څنګه کارو کو هم هغه سی بیا ته هغه کار کې صحیح ده ما سو کلوز ورته سی ته مال اساین کا a + b صحیح ده a + او b a + b منګه چې کوم دی دا ویلیو دا a + b جمع کا چې تاسو کوم درکم هغه دی سی ته اساین کا لاندې وته بیا مول چې سی اوټ کماته صحیح ده چې کوم دی ماته سی اوټ راکا د سی اوټ راکا سی اوټ دنه میسیجم مونږ ته میسیجم شو کا
چې the sum of two numbers are صحیح ده چې ما ته دا جمع که دا انسیمال څه که هغه جمع که دلته زه هم دا لاین دلته ورته زه سیم چې ما ته څه فرینډ که نو سی ویریبل فرینډ که او دا لاین ما ته اینډ آف لاین صحیح ده دا زموږ سره سمپل یو پروګرام شو که ولې ورته ریټرن کوئ نو که تاسو نه کوئ هم تاسو سره پروګرام وکړئ چې اوکې دا زموږ سمپل یو پروګرام مونږ ولیکو چې دا زموږ سره 2 ډیجټس بوله مونږ ورکړو هغه خپل منځ کې جمع کوي زه F11 کوم دلته زه لیکم سم پروګرام صحیح ده یا سم اپ 2 نمبر صحیح تاسو څنګه لیکئ هغه بیا تاسو لیکلی شئ څه دومره غټه خبره نه ده صحیح ده سم اپ 2 نمبر صحیح ده بس دا ما ولیکو انټر مې کړو ګوره دا پروګرام مو زموږ سره به کمپایل کېږي کمپایلیشن څه ته وایي په هغې تاسو پریویس لیکچر وګورئ ګوره 0 ایرر راغی 0 وارننګ راغی ګوره موږ ته بر میسج شو وایي پلیز انټر ا نمبر وایي پلیز یو نمبر څه کوي هغه انټر کړئ زه ورته وایم چې یاره ما انټر کړو 70 صحیح ده تاسو کتلی شئ په دې ګوټ کې دا 70 ما انټر کړو ما انټر وهم ګور دا 70 وسو ویریبل ا کې ما ویلیو نه سټور کړي کنه نو هغه دلته راغی 70 ما ورته اوس ویلیو اساین کړل صحیح ده اوس ګوره هغه کم دلته اوس تاسو ګورئ ښه زه تاسو په ټول پروسس پوه کوم پروګرام ګوره زموږ چې اول سره رن کېږي پلیز انټر ا نمبر اول به زموږ سره سی آوټ شي بیا به وایي ا ویریبل ا ته موږ ویلیو اساین کوو صحیح ده چې کله ا ته زه ویلیو ور واچوم ما 70 ور واچوم نو بیا دا سټیپ اساین شو دا سټیپ زموږ سره رن شو لکه دی وایي خپل کار وکړو چې ته اوس ماله یو نمبر پلیز انټر ا نمبر ما ول بل نمبر ورکړو ویریبل بی صحیح ده که تاسو ته فرست نمبر او سیکنډ نمبر لیکئ نو هغه هم تاسو لیکلی شئ څه مثلا لکه څه شی لیکئ صحیح ده یو میسج دی سمپل چې تاسو بیا پوهیږئ چې دا کله 70 نه بعد بیا ماته یو میسج شو چې پلیز انټر ا نمبر بیا ما چې ما کله دا انټر ا نمبر مالته بیا لیټ سپوز بل انسوري کله نو هغه زموږ سره 8 شي او دلته موږ ته دا سی آوټ به خپل کار وکړي هغه موږ ته پرنټ کړي صحیح ده پروګرام ما رن کو زه ورته وایم چې یاره یو 80 پس وایي اول موږ ته ګوره پروګرام سی آوټ رن شو هغې موږ ته دغه راکړو چې پلیز انټر ا نمبر صحیح ده ما ول 80 ورکړو نو ګوره اوس 80 اوس موږ سره بل چې کوم سی آوټ موږ لاین لیکلی هغې ویل چې پلیز انټر ا نمبر هغه اوس رن شو صحیح ده اوس زه بل نمبر ورکوم لیټ سپوز 19 پکار ده ماله 170 راکړي وایي د سم اپ 2 نمبر از 170 صحیح ده نو دا زموږ سره زموږ د پروګرام چې کوم دی ویریبل ته موږ ویلیو اساین نه کړي صحیح ده ویریبل چې کوم دی هغه ویریبل انیشلایزیشن چې کوم دی هغه بیا موږ وروسته ډسکس کوو چې څنګه موږ ویریبل ته د ډیکلریشن په ټایم کې ویلیو اساین کوو صحیح ده نو امید لرم چې نن کلاس تاسو خوښ شوی ټایم راکولی او جهان مننه دا پریویس لیکچر ضرور واچ کړئ ډېر زیات امیزنګ لیکچر دی بیا دا ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ هر پلیټ فارم تاسو ګورئ څه کوېسچن تاسو هغې چې کوم دی تاسو په کمنټ سیکشن کې ضرور وکړئ چې څه هم مسله انشاءالله I will be reply you there okay so thanks for watching keep like comment and